پاکستان په نوم باندې د یو اپریشن اعلان کړی دی او د هغې بعضې شروعات شروع شوي هم دي. خو زه ستاسو نه دا هیله لرم چې د امن ساتل یوازې د پولیس کار نه دی، دا زموږ مشترکه ذمهواري ده چې مونږ ځکه چې سبا څه کېږي هم نو اول ګزار زما په پولیس کې د هغې مقصد دا دی چې یاره دا د دې د فرسټ لاین چې دا یا ریډ لاین چې ورته مونږ وایو دا مفلوج کړو نو بیا مونږ ته دا نور خلک هېڅ هم بني او تاسو په ماضي کې دا لیدلي دي. نو مونږ به د خپل پولیس سره شانه به شانه ولاړ یو، دا زموږ وروڼه دي، زموږ د معاشرې نه دي او خپلې بنیادي ذمهوارۍ به پوره کوو. دلته د سیکیورټي خبره وشوه، مونږ د صدر صاحب په هدایت باندې د پولیس سره په دې منګوره ښار کې د 32 لکه روپو یو پراجیکټ مونږ 4 کیلومتره مکمل کړی دی چې په هغې کې مونږ CCTV کیمرې لګولي دي او چې هغه د کمانډ اینډ کنټرول سنټر د DPO آفس سره هغه منسلک دی. اوس ضرورت هم ستاسو د دې مارکیټ دی، دا به مونږ یوازې په حکومت یا په ادارو نه راولو، مونږ به په خپله د دې کې راځو کنټریبیوشن به کوو. البته مونږ داسې اپریشن چې هغه ټارګټ وي او په انټلیجنس بیس باندې یا د پولیس یو کاروایي کوي یا ورسره آرمي کوي نو د هغې به مونږ مرګتیا کوو. خو که دا نه چې نن ما ته دلته پاټک ولګي سبا راته هغه ځای پاټک ولګي بیا ما ته مسله وي ته کوم ځای نه راغلی او کوم ځای ته ځې نو دې ته جوړ نه یې. اوس هم دلته کې په دې 2 هفتو کې 200 ملیټنټس راغلي دي. دا څنګه راغلو؟ چا راوستل؟ سوال به پورته کوو ولې سوال ته راغلو، ولې په ځایونو کې ناست دي؟ خو په دې باوجود چې آرمي راځي زمونږ د پاکستان آرمي د موږ احترام کوو، موږ عزت کوو، د ادارې په حیثیت هم د هغو سره به مرسته هم کوو. خو که دلته کې دا خلک چې دې ته معلوم دي د دې په دې راځي زما به کور چاپه لګوي، د دې په دې راځي په کړو کې تلاشیانې اخلي، د دې په دې راځي په روډونو کې چیک پوسټونه لګوي لکه نه چې په ناګنډ کې لګول دی. هغې موږ مزاحمت کوو. په کار چې هغه پوه هغه لري خلک معلوم دی څوک تشکر دی څوک نه دی. بیا زور مونږ راځي په بازار کې راځي په هوټل کې راځي چاپې بیا په مونږ لګي. نو مونږ خپل امن قایم کړی دی. مونږ په 2022 کې چې دا خلک راغلي مونږ په قوم راوستی دی مونږ لرې کړی دی او آینده کوم دا شي مونږ تشکر ته راغلو او دلته کې څه قسمه کاروایي کوله دا قوم به پسې مونږ ټول راباسو او مونږ به دې پولیس سره ډېره مننه.